السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة. نوی درس څخه راغلاست. په دې ویډیو کې به په دې درس کې به منګه ارقام او د اونۍ ورځې یعنی د هفتې ورځې وایو او نور څه معرفت به کوو د بله محاوره ده. نو خپل درس پیلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. استمع وأعيد. ووري أو دوباره تكرار كلي. الأرقام من 1 إلى 5 وأيام الأسبوع. رقمنا يا عددنا د يونا تر 5 پورې او د اونۍ یا د هفتې ورځې. 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 3 5 5 5. اوس د اونۍ ورځې. السبت هفتې ورځ. الأحد يكشنبه. الاثنين دوشنبه. الثلاثاء في شنبه. الأربعاء چهارشنبه. الخميس پنجشنبه. الجمعة جمعة ورځ. صل الكلمة في ألف بما يناسبها في الباء ويوصل کړئ دغه کلمې د با عددونو سره. 1 کوم کې راځي؟ 1 دا 1. 2 دا. 3 دلته. 5 دلته او 4 پات شو 4 دلته. بل وسوایو استمع وعيد ووري او دا دوباره تکرار کړئ. السبت د اونۍ ورځې هفتې ورځ ته وایي. الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة. مهن افراد الاسره. د کورنۍ غړي مسلکونه یا موقعیتونه چې کوم موقعیتونه کوم مسلکونو کې د کار کوي. استمع وعيد ووري او دا دوباره تکرار کړئ. مساء الخير يا وليد. ما خام بخير يا وليد. مساء النور. ما خام بخير. هل هذا أخوك؟ هذا استورور دي. نعم هذا أخي خالد. هو دا زما ورور دي خالد. وهذه او دا سوق ده. وهذه او دا. هذه أختي أمل. او دا زما خور ده أمل. أهلا بخير يعني بخير أغلي. أهلا بخير. الحوار الثاني دويمة محاورة. الحوار الثاني. من هذا؟ دا سوق دي. من هذا أخي خالد. دا زما ورور دي خالد. هو مهندس. هغا انجينير يا مهندس دي. هو مهندس. ومن هذه او دا سوق ده. هذه أختي أمل. دا زما خور ده أمل. هي طبيبة او هغه ډاکټره ده. شكرا مننه. عفوا هلکو. عفوا بخنه غواړم ته هم وایي خو دلته د شکرا په جواب کې راځي. نو دا زمونږ درسو. هیله کوم چې دغه د اونۍ ورځې یا د هفتې ورځې د یاد کړئ. سبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة دا یاد کړئ او یو نه تر 5 پورې دا تاسو کورنۍ دنده شو چې تاسو باید دا یاد کړئ. او بل دا چې یو جمله دې درس ته لیکئ چې تاسو ځان معرفي کړئ چې اسمي أحمد أنا طبيب دغسي او دسي وي. هذا أخي مثلا علي هو طبيب یا هو معلم. دا یو جمله په کومنټ کې جوړ کړئ. نو که څه پوښتنه وي هیله کوم کومنټ وکړئ. او بل دا چې زیاتره دوستان وایي چې ستاسو ویډیوګان موږ ته نه راځي نو فیسبوک کې زموږ پاڼې ته لاړ شئ. اول ته دلته کلیک کړئ او فالوینګ کې
سی فرست کلیک کړئ ترڅو زمونږ آینده ویډیوګان تاسو ته درشي. که څه پوښتنه وي کومنټ کې کولای شئ او تر بلې ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.